مسکای پر شونډو باندې وي نو چې کښېنې بیا دې زړه ورته ډک ډک کېږي نو چې دوستانو یوازې زړه ډک ډک نه کېږي دې سړي ته چې په لاس ورسي د ملا ډکې مولا کوي جوړ ویني ټول همکاران د ده څه زخمیان دي ادارې ته مو څل وارې شکایت کړی چې دغه سړي لاسونه خپله اداره هم ته شکایت لري چې دا سړی کنټرول کړي نه غواړو چې کورنۍ خبرې بیرون دې باندې راوباسو میلمانه لرو درنو هېوادوالو زر او چنار راسره په خپرونه کې دي هغه کسان چې په سوشل میډیا کې ډېر ځلیدلي دي هغه کسان دي چې ترلاسه کوي چې آموزنده یو څه تاسو ته ډالۍ کړي هغه څه چې لنډ ویډیوګانو نه موږ کولی شو چې یو څه ګټه ترې پورته کړو نو زر او چنار د یارمل صاحب له برکته راغلي کاشکې موږ زور رسېدی کاشکې موږ خبرې دونه تاثیر نه همیشه راځي دا د دې څوم سفر دی چې راځي پروګرامو کې اشتراک کوي بلکل زه نن د بیرې راغلی یم دلته چې ما ما تا صفت کو که نه راغوښته ما دي زر صاحب قربان انګشتریانې په څو دي دا داسې دا غوټه غوټه انګشتریانې مو ولې اچولې ته یو ځل هېوادوالو ته مو وکړئ داسې دا ګوته دی مقصد نه داسې سمې داسې ونیسه داسې دا خو د سم سپین غرب کې کار کړی دی په دا وایي کې ډېره غټه دا ده چې شته دا دې ته دریابي حقیق وایي ښه اصلي ده هو د نه ما پوښتنه مې ما خو تر اوسه دریابي حقیق دی یعنې اصلي دی ښه ښه نو اصلي چې نه هغه بیا پلاستیک دا د ایرات سه یو ملګري تحفه راوړی و واه ملګري چې ما راغله موږ ته راغله دې قیمت به څو وي نو تحفه خو قیمت نه لري درته ونیسي نه تحفه قیمت نه لري زما دپاره عموما بازار کې پوښتنه نه ده کړې تقریبا چې رښتیا سي کابل کې په داسې بیه وغوښتل چې زړه مې غوښتی چې وار یې کړم بیا ما خیر وستي تقریبا تر 10-12 زره افغانۍ پورې 12 زره افغانۍ ډېرې دي که لږ وارې دي؟ مه کوه سیدي هرڅه خو ته دا سړی کنټرول داسې یو کار نه کوو چې دا سړی بدل کړو چنار دورې راواړو زموږ په ټکه یې که څنګه ملګري دي چې زه خبر الله درې شم یو خواهش کوم خیر ده دغلته یو دوه نفره لږ لږ زره کوي هغه کوي بیا به له خپرونې جهاد انشاءالله زر صاحب دغه دی زه به یو سوال وکړم که سم د پروګرام دی زه به ولې یو چنار دی یو زر دی یو چاغ دی یو ډنګر دی یو جګ دی یو میانکته دی یو صوفي دی یو داسې سټایلیش دی یو لنډ ویښته والا دی او د دې اخوا ته یو هماغه راز هم ناست یو غاړه والا دی او یو بیا واسکټ والا یو بیا واسکټه دی او دواړه ورونه دي په خلکو نو کار خو لري تا د خپرونې مخ ته ویله چې بخچه د هغه یو خبره متل دې تېر کړي چې په بخچه کې هر رقم کالي پراته دي نو زه دغسې یم وخت چې زه د ده پر عمر ومه عین شکل هم زم چې ده دا عمر عکس چې وګورې بس خاص زه یم د زمانې تېره کړې تېره کړې مې نه ده وروره اوس هم ځوان دغه د ډېر عمر کسان او داسې چې په عمر یې کم وي بدن یې غټ نه وي لکه زموږ په ټلویزیون کې میوند دې ته موږ کله کاکا وایو نو بیا ډېر دردېږي افسوس ورته وایي در سترګې نه راځي دا ځینې سودا چې اخلي که نه اوله به یې ویلې کې برو بیادر نمیشه که نه چې ویلې دغونه اوس چې ورشه چې حاجي صاحب چی کار داري حاجي صاحب چې وایي بیخي سړی خفه کړي چې والا سپین ږیری سو او په کابل کې یو بل شی میوند صاحب ما لیدلی دی دغه عمر چې ډېر زوړ زنانه وکړي چې ته چیرې خاله ورته وایي ډېر سخت درد ورځي وایي چېرې به ما خاله ګفتي ډېر درد ورځي او که جارو مارو څه کار لري و مثال اوس همسایه ده راته کېږي خاله سلام علیکم ته پر صحیح یې ناکي نه وایي اوس خو ما خبر ما نه وي تاسې برابر که چې بل ورځ په ښځو کار دا خو موږ خو یې تمثیل کوو زه خو نه وایم چې زه کار په لرم خدای بیا ریل دغه دي وایي دا تمثیل کوي زه بوکسر یم دا د ګزاره سره کېږي دا ودرېږه دا د افغان فلم دته په لاس نه ورکوي ټول به ریل سوکاني ریل وژل به ریل وال به ریل پښې ماتېدل به دا خو یو خبره ده وایي د هندوستان د درمندر ول زه بالا د دغه سر کار نه کوم د امریش پوري ول زه بالا د درمندر سر په فلمونو کې کار نه کوم دا ظالم زید رشاګوز کوان غورځي اوس د تمثیل ته رانه وایي باره وید رشاګو وایي زر صاحب قربان درته وایي چې
د ویډیوګانې چې تاسو جوړوئ څومره ټایم لري او کوم پیغامونه ډېری هیوادوالو خوښ کړي دي؟ کوم ویډیوګانې مو ډېری ویډیوګانې تاسو د خوښې وړ دي؟ کومو ډېر خلکو قبول کړي دي او ډېرې پرې نازولی؟ موږ خو هڅه کوو چې یو پیغام یو مسیج در خلکو پرې ورسوو، خو خلک هغه څه خوښوي چې خندا او ساتیرۍ ډېر پکښې کي. بیا د خندا په بخش کې داسې شی پکښې کي چې ځینې ویډیوګانو کې زه دته خوشکه کوم په اصطلاح یا چپلا خبر کوم. ته څه رقم دا نه خو ورکس ورکوم زه به تا ته نه نه زه به دا رواج دی نو هیوادوال هغه څه خوښوي چې تر یو اندازې پورې خندا پکښې کي، او بل تا د وخت پوښتنه وکړل، وخت محدود نه دی، د 4 دقیقې هم شته، 8 دقیقې، 15 دقیقې، 6 دقیقې، بس داسې لنډ لس دقیقې نه دی اوښتي. او په نن سبا کې ته افغانستان کې د خلکو ته ډېر غټ تاوانونه رسولي. هغه څنګه؟ ډېر غټ تاوانونه رسوي. نن سبا کې مثال د چا 8000 افغانۍ معاش 1000 افغانۍ بیا من سس پر نیټ ورکوي چې ستاسو ویډیو دا کې زموږ غلطي نه ده، دا د شبکو غلطي ده چې نیټ ګران نیټ باید ارزان دغه شی تاوان دی مګر یوه ګټه بیا ته خو اسې نه انټرنیټ فری راځي، ته خو دونه وږی تا چیرې پرې پیسې ورکړي؟ زه خو ته دا ولې پرېږدي میوند صاحب؟ زه د خلکو د پاڼه نماینده راته یم. ولې پرېږدي؟ زه د ځوانانو نماینده یم. خو دفتر نه اخلي او بل وای فای لري. دغه 24 ساعت په دفتر کې کله کله د کوره شوي ناست بیا لږ چې خوند کوي چې دغسې ملګرو یارانو ترمنځ خپل محصولاتو نه مننه وکړو چې کومه یې زموږ خپرونه مالي سپانسر کړې. په یوه شرط وروسته بیا موږ ته یو دانه راکوي. ته پرې نه ارځې، داسې خلک پرې ارځي. تا خوله دې انرژي ته نه در جوړه ونه غږېږي. صحیح ده ورور، صحیح ده، منم دا چې خورې باید شپږ قدرمن لیدونکو پاراډایس د میوو ټوټو سره یو بشپړ طبیعي څښاک دی. د پاراډایس په څښلو سره تازګي او خوښۍ ترلاسه کوي. پاراډایس تل ستاسو د روغتیا ضامن دی. نو زه به اوس دا په یوه نازوم، وینې هغسې نه و کور ودان ارمل صاحب پر راسته لاس به دې نیولی. پاراډایس موږ ته راورسېدي، کور دې ودان. اولین ځل دی چې تحفه مې بېغیره څپېړې وسوکه درته څه ولیدله. خوند وګوره. زه ورته ګورو بہت لږ پرېږدې.